اوس مهال لموږ سره د بلخ کرکټ روزونکی یا هډ کوچ قدرمن او ښاغلی عبدالله مزاری صاحب را سره ترڅنګ دی چې د بلخ په کرکټ باندې به وغږیږو ځکه 15 ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې په متحد ښارګوټي کې د لاس ټیمونو ترمنځ لوبې پیل شوې وې د دغه ټولو لوبو په اړوند په مشکلاتو باندې په ستونزو باندې او همدارس په لاسته راوړنو باندې غږیږي چې بلخ کرکټ اوس مهال په کوم لیوال کې دی او لوبې لوبغاړي څه ډول دي. مزاری صاحب ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړ او پیل کې درته ښه راغلاست وایو. اول خو ډېر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د تاسو د چینل له طریقه ټولو هیوادوالو مینوالو ته د کرکټ بیا راسوی تاسو پښتنې جواب ته څرنګه چې تاسو پښتنه وکړله د موږ ماشاءالله د مخکې نه کرکټ ډېر ښه شوی ده ځکه چې مخکې به د موږ په انټر کلب سیالۍ به چې کله کېدلې د ولایت بلخ یا به 4 لوبډلې وي یا به 6 وي نو دې کال 10 لوبډلې دي چې تاسو هغه د ننداره کوئ مینوال هم ډېر زیات راغلي دي نو زه د یو روزونکي د یو کوچ د یو مربي په صفت باندې ډېر زیات خوښ یم نو ان شاء الله تعالی امیدوار یم چې د ګران هیواد افغانستان لپاره به موږ ستوري ورکو د دې جنه څرنګه چې راشد ارمان ده نبی ساخیل ده دولت زدران ده داسې اصغر افغان نور لوبغاړي نو د ما هم هڅه کوشش ده د کرکټ بورډ هم دا پالیسي ده چې موږ دلته راولېږلو په موږ اعتبار وکړو موږ خپل پوره هڅه کوشش کوو چې د بلخ نه موږ داسې لوبغاړي ورکو عامو ریجن ته افغانستان ته کاغه د 19 کلنو په لیول باندې کاغه د ملي لوبډلې لپاره وي کاغه د زون په سطح باندې وي کدي 14 کلنو لوبغاړي نو موږ به د یو کوچ یو روزونکي په صفت باندې کوشش هڅه هم دغه ده چې موږ لوبغاړي دلته ورسو او کرکټ بورډ ته لوبغاړي ورکو. بالکل یقینا. مزاری صاحب تاسو د افغان کرکټ بورډ له لوري بلخ ولایت ته راستول شوي یاست تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې به کېږي ستاسو پر اتاک سره د بلخ کرکټ د بالینګ په برخه کې کوي د بیټینګ په برخه کې څومره ښهوالی راغلی د څومره مثبت تغیرات پکې تاسو وینئ څرنګه چې تاسو پوښتنه وکړلای تاسو د پوښتنې په جواب زه چې کله دلته راغلم هغه وخت کې به په اکیډمۍ کې یا به 8 لوبغاړي یا به 10 لوبغاړي وو ښه خبره ده د ما دپاره چې زه ډېر زیات خوښ یم چې اوس اکیډمۍ ته تاسو په کار تیارانه کې د مونږ اکیډمۍ ده حالانکه هغه اکیډمي نیمګړې ده پیچونه یې نیم دي ما کرکټ بورډ سره هم په دې اړه خبرې کړې دي د ایچ پی سی ډپارټمنټ سره د موږ کوم ډپارټمنټ د هغوی بیا ماته وویل چې تاسو د خپل نماینده حاجي صاحب ننګیالي حبیبي شینواري صاحب سره وغږېږئ هغوی به ورته ایمیل هم کړی نو سبا نه مونږ کېدای شي کار پې شروع کړو انشاءالله تعالی چې د مونږ هغه اکیډمۍ ته یاره سي مخکې به هلته 7 یا 8 لوبغاړي راتلل اوس 80 لوبغاړي راځي نو دا ډېرې د خوشحالۍ خبره ده همدغه رنګ د مونږ د اقتصاد وزارت نه خط راغلی ده چې په ګراوند باندې هم کار شروع سي واده خو کړی وه چې د پنجشنبې ته شروع کړو خو نن د جمعه د لا څوک نه دي راغلي نو موږ هیله کوو چې د موږ په ګراوند باندې هم کار شروع سي او د موږ اکیډمي چې ده هغه د ښار په منځ کې ده تمرین پریکټس لوبغاړو ته هلته ورکوو لوبې نورې چې موږ کوو دلته یې کوو ځکه چې هلته بیا دومره غټ ګراوند موږ نه لرو نو ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته زه راغلی یم بل تاسو د بالینګ په اړه پوښتنه وکړله مخکې چې زه دلته راغلم ما به چې لوبغاړو سره خبرې کولې ما به هم دغه ورته ویل چې تاسو سټرایک روټیټ زده کوئ 1 to 1 سنګل زده کوئ همدغه رنګ بیټینګ کې دی تاسو وګورئ دا د لایف سکور کې کرکټ هیرو کې تاسو چیک کوئ د بیټسمنانو ایوریج سره سټرایک ریټ هم ډېر ښه ده ماشاءالله رننګ بټوین د وکټ یې ډېر ښه ده همدغه رنګ د بالرانو لاین کنټرول د ډېر ښه ده ماشاءالله د موږ فاست بولر احسان الله مندوزی همدغه رنګ بل کینلاس فاست بولر ایوب دغه رنګ سپینر بولران دي مونږه ماشاءالله نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه دومره خوشحاله یم زه تاسو ته بیانولی نه سم انشاءالله او دغه ریزلټ به تاسو ډېر زر وګورئ انشاءالله تعالی ډېر وخت به نه نیسي دا به راتلونکي فرست کلاس کې به هم د دې عامو ریجن په ټیم کې به 15 لوبغاړي د بلخ نه انشاءالله زه دا درته وایم چې انتخابېږي به بالکل همداسې ده ډېره مننه. مزاری صاحب که وګورو په هیواد کې په کلیدي ولایتونو کې یعنې ستر او مهم ولایتونو کې ننګرهار شو راشو کابل شو پلازمینه خوست کندهار شو په دغه ولایتونو کې څه نه څه معیاري لوبغاړي شته دي او کار ورباندې شوی دی لامل څه دی که وګورو مزار شریف کې تر اوسه داسې د پام وړ کار ورته نه دی شوی ګراوند هماغسې پاتې دی ډېر ځایونه یې خراب دي تخریب دي کرکټ بورډ څه ډاډ درکړی دی د جوړولو او کومه بله خبره ده ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړله داسې ده چې دلته د کرکټ بورډ اصول پالیسي دا ده په هر ولایت کې چې کله یو لوبغالی جوړیږي هغه باید کرکټ بورډ ته دغه جې هغه کواله هغه اسناد ورکړي تر اوسه پورې متاسفانه چې موږ دا کله په دې ګراوند باندې په هغه وخت کې هندوستان په دې ګراوند باندې کار کوو تر اوسه پورې هغه کواله کوم اسناد چې کرکټ بورډ ته په کار دی هغه یې نه دي ورکړي نو اوس موږ امیدواره یو چې هغه اسناد هم موږ لاسته راوړو موجوده نظام د موږ سره په دې کې پوره همکاري کوي نو کرکټ بورډ هم انشاءالله موږ ته هیله راکړې امید راکړی چې موږ به ډېر زر په دې باندې کار شروع کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل
د ترڅو پورې چې کرکټ بورډ دلته په ګراوند باندې کار شروع نه کړي موږ په دې کې نه نشو کولی ځکه زه خو دلته روزونکی یم دا د نماینده او د کرکټ بورډ خپلو کې یو خبره ده هغوی به سره د ایمیل په ترو دا تبادله کوي نو امیدوار چې کار شروع شي بل په سمت شمال کې په امور ریجن کې ولایت بلخ مزار شریف داسې ده لکه د سرو زر یو مرغۍ که دلته کار وشي دلته د کرکټ لوبغالی جوړ شي نو دلته تاسو نور هیوادونه به انشاءالله ډېر زر وګوري چې دلته به راسي ځکه موږ دلته تیاره میدان لرو موږ دلته ښه فیسیلیټیز هوټل لرو او ډېر زیات مینوال دی په بلخ کې دا به نه تنها سمت شمال امور ریجن ته ګټه وي دا به د ولایت بلخ نه دا به د افغانستان دپاره ګټه وي انشاءالله تعالی مننه ډیره مننه مزاری صاحب را بشیدې ته چې اوس مهال د بلخ کرکټ لوبغاړي په کوم لیول کې دي ښه شوي دي د پخوا په پرتله باندې ځکه که وګورو ملي ټیم کې هم بلخ نه موږ داسې کوم لوبغاړی نه لرو چې لاره یې موندلې اوسېږي داسې امیدواري شته ښه او پیاوړي لوبغاړي لرو چې ملي ټیم ته هم لار پیدا کړي داسې د ما سره د کتاب کاپي شته د کرکټ بورډ دی کې ما ټول لیکلي دي ځان سره مې نوټ کړي دي نو تاسو ته به یا معلومه یا بنې اوس چې کوم په کندهار کې د ملي نسکلونو ټیم کیمپ روان ده نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې موږ یو لیګ سپینر احمد الله الوزي په نوم باندې هلته په ملي نسکلونو لوبډله کې لرو دغه رنګې تاسو وینئ احسان الله مندوزی ماشاءالله چې ښه تیز بولینګ کوي مخکې د انجري څه ستونزه اوس بیرته ښه سوی ده الحمدلله داسې احسان الله مندوزی ده وسیم مندوزی ده فرست کلاس کرکټر ده کاري صاحب اسدالله متاڼی ده همدغه رنګې حسن بلخي ده ښه پلیر ده ډېر لوبغاړي دي ستار کاکړ ده همدغه رنګې موږ او تاسو د کرکټ بورډ سره اوس تقریبا 3-4 میاشتې به کېږي کامل کاکړ په نوم باندې 135 پلس کې بولینګ کوي دا د افغانستان دپاره هم ښه خبره ده د ولایت بلخ دپاره هم ښه خبره ده هلته هغه باقاعده د کرکټ بورډ نه معاش اخلي د میاسي کاکړ چې د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکی ده نو انشاءالله زه امیدواره یم ما تاسو ته مخکې مې ویلې چې ډېر زر به د امور ریجن کې 15 یا 8 لوبغاړي په هر لیول کې د ولایت بلخ انشاءالله تعالی بله بالکل کرکټ بورډ تاسو ته د ګراوند جوړولو ترڅنګ نور کومې ډاډمنتیا درکړې ده ژمنې در سره کړي چې تاسو سره به د کرکټ په برخه کې نوره مرسته او همکاري کوي کرکټ بورډ څرنګه چې ما تاسو ته مخکې وویې زه د یو روزونکي د یو کوچ په صفت باندې ډېر زیات خوښ یم چې ایچ پی سي هره ورځ د موږ نه د هره ورځې د هرې هفتې د هرې میاشتې بلکې پوره د کال هغه ریپورټ موږ نه غواړي نه تنها د ما عبدالله مزاري نه د ولایت بلخ د ټول افغانستان چې څومره د کرکټ بورډ سره میاشتنی معاش لري قرارداد لري د هغې ټولو کوچز نه د مربي نه هیډ کوچز نه هغوی ریپورټ غواړي نو کوم کوچز چې ریپورټ ورکړي در چې خپل پرفارمنس د څرنګه چې لوبغاړی ښه لوبه کوي مخکې چې دغسې یو کوچ یو مربي چې ښه پرفارمنس کوي لوبغاړي کرکټ بورډ ته ورکوي ښه آمدګي ولري او ښه لوبغاړي ورکړي کرکټ بورډ ته خپل هغه پاس دي بالکل همداسې ده مننه ژوندی اوسې مزاری صاحب کور د ودان راتلونکي ته څه پلانونه شته دي او همداراز که ووایې چې د ټیمونو سپانسرشیپ یا ملاتړ کوونکي هم تاسو موندلي دي تر اوسه زه چې کله دلته په اولو ورځو کې راغلم نو تاسو چې مخکې اشاره وکړه ما به تقریبا په اول د اپریل باندې د ما د کرکټ بورډ سره دوباره کانټریکټ وسو 10 میاشتې زه وظیفې نه لرکړی نه وم نو چې اوس زه بیرته بیا راغلم بیا کرکټ بورډ زه ولایت بلخ ته راولېږلم نو دلته ما د ډېرو افغانستان بانک سره همدغه رنګې د برېښنا ریاست سره ډېرو هغه سره ما خبرې کړې انشاءالله چې په آینده کې زه امیدواره یم چې په افغانستان کې به اول ولایت بلخ مزار شریف چې دلته به د موږ ډپارټمنټ کرکټ وي انشاءالله تعالی نو دا به بیا موږ کرکټ بورډ سره شریکو تر اوسه پورې وخت نه مخکې به په دې باندې ځکه موږ هغه نه کړو دا یو اشاره ما وکړله نو انشاءالله امیدواره یم چې دا کومې 10 لوبډلې دي 10 واړو ته به انشاءالله موږ سپانسر پیدا کوو بلکې هر لوبغاړي ته به موږ سپانسر کوشش کوو انشاءالله تعالی ډېره مننه کوم او د راتلونکو لوبو په اړه وایي چې له دې ټورنمنټ نه وروسته کوم لیګونه یا کوم ټورنمنټونه تاسو په لاره شولي د لوبو په ترسره شي د دې نه بعد داسې ده چې د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې د مکتب کرکټ به وي دلته همدغه رنګې د 14 کلنو ټیم به جوړو د 19 کلنو ټیم به جوړو دغه رنګې د 23 کلنو انډر 23 چې د هغې ټیم به جوړو سینیر ټیم خو تقریبا د موږ دغه د چې نن دا فاینل ختم سي نو ټیم د موږ جوړ ده انشاءالله هغه بیا د کرکټ بورډ نه به سلیکشن کېږي خو بیا هم د یو روزونکي یو کوچ په صفت باندې زه نماینده په د دواړو هماهنګي سره به هغې ته معلومات ورکو نو نن سبا خو تاسو ته ښکاري ټول لایف ده چا چې پرفارم کړي دی هغه اتوماتیکلی سلیکټ کېږي خو بیا د پلیرز په فټنس باندې د هغوی په هغه بولینګ لاین باندې بیټینګ چې هغه کوم د موږ زده دی هغه به ورته ښه انشاءالله تعالی کوشش کوو چې ښه لوبډله جوړه کړو راتلونکي ولایتي ته چې ولایت بلخ کرکټ ټیم نه په ګریډ 2 لوبې کې پاته سي ما به خپل کوشش دا وي چې داسې یو بیلنس ټیم جوړ کړم چې دغه ټیم د ګریډ 2 نه ګریډ 1 ته لاړ شي او په ګریډ 1 کې پاتې سي لکه مخکې چې ما تاسو انشاءالله تعالی چې د ولایت بلخ نه به کوشش دی ما دغه وي چې 15 یا 16 لوبغاړي په هر لیول کې کاغه د انډر 16 د 14 کلونو وي کاغه د سینیر ټیم
د امو ریجن فرست کلاس السټې لپاره چې مونږ یې ورکو ان شاء الله تعالی. بله ډیره مننه مزاری صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې تاسو د ورځې لوبغاړو ته د سهار لخوا یا مازدیګر لخوا څو ساعته یعنی روزنه ورکوئ د تکړښت او جوړښت په برخه کې؟ داسې د ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړله. زه چې کله دلته شروع کې راغلم ما مخکې هم تاسو د مونږ هغه ویکټې صحیح جوړې نه وې، د مونږ هغه اکیډمۍ چې کومه ده په کارتیارانه کې هغه مځکه سخته وه. بیا ما تاسو ته ښکاري هغه سیار نټ مې ورته جوړ کړو جال چې په هغه کې لوبغاړو تمرین کوو. نو دلته سهار به ما 5 بجې تر 7 بجو سیشن کوو، بیا به 9 بجې تر 10 بجو پورې ما سیشن په لوبغاړو باندې کوو، بیا به مې وقفه ورکوله، بیا به مازدیګر 3:30 4 بجې چې ګرمي زیاته وه بیا به تر ماښامه پورې ما لوبغاړي تیارول. نو ان شاء الله تعالی اوس د دې نه بعد اختر نه بعد چې کله مونږ پریکټس تمرین کوو نو هغه پوره پلان و بیا زه دوباره تاسو سره هغه وخت کې بیا شریک کوم ان شاء الله تعالی. ان شاء الله ډیره مننه کوم به قدرمن وزارای صاحب. وروسته کې د میسج پیغام اورم له افغان کرکټ بورډ څخه مو غوښتنې څه دي؟ غوښتنه هم دغه ده چې څرنګه مونږ د دې ترڅنګ لوبغاړو ته څه میسج بیا لرئ؟ اول خو به تاسو دغه سوال جواب درکم چې زه د افغانستان په کرکټ بورډ کې تقریبا د 1 کال د غوراوي کمیټې د سلیکشن کمیټې غړی پاتې شوی. نو سلیکشن کمیټه غوراوي کمیټه داسې ده لکه د یو ملک یو استخبارات، هلته چې کومې خبرې اوسي هغه باید د باندې شریک نه کړای سي. هغه داسې دي چې لکه د یو نظام چې استخبارات وي. نو په کرکټ بورډ کې هم د غوراوي کمیټه سلیکشن کمیټه داسې ده لکه یو استخبارات چې سلیکشن د موږ نورم شفاف سي. نو اوس هم شفاف ده، نورم شفاف سي، ډیره ښه ده. ځکه چې اوس مخکې چیف سلیکټر یا د غوراوي کمیټې مشر نورلک ملکزی و، نو اوس چې اسدالله خان راغی د غنم هیله دا ده د کرکټ بورډ د عمومي اجراوي رئیس یوسف نصیر خان زدران نه، د عمومي رئیس میرویس اشرف نه، دا هیله هم ده چې شفاف سي نور هم سلیکشن. تاسو ولیدو چې شهزاد محمدي ډیر وخت بعد راغی دوبۍ ته کیمپ ته ولېږو او دلته مې بلکې د ټول افغانستان د ټولې نړۍ لوبغاړو ته مې که زه یو میسج ورکوم که یو څوک یې په انګریزي ورکوي، څوک یې په اردو ورکوي، څوک یې په فارسي ورکوي، کرکټ ټول 1 2 3 پورې راځي لکه 1 2 3. کرکټ چې دا بلکې د موږ تاسو دین اسلام دا د ډیسپلین د اخلاق ده. ښه لوبغاړی هغه ده چې ښه ډیسپلین ولري، ښه اخلاق ولري، دغه سره هغه خپل علم تعلیم مکمل کړي. ځکه تعلیم نه بغیر انسان نیمګړی ده. که هغه دینی مدرسه وای، که عصري علوم وای، علم ضروری ده. که علم نه زه بدل ته سو لیکم، تعلیم نه زه بدل ته سو لیکم. نو ټولو لوبغاړو نه مې هیله ده چې خپل مکتبونه، خپل درس او خپل علم دی وکي، ورسره د پڅنګ کې سپورتس دی یو کمزوري مسلمان نه تکړه مسلمان خره. بله بالکل مننه. ډیره زیاته مننه قدرمن عبدالله مزاری د بلخ ولایت د کرکټ روزونکی چې له موږ سره مو مرکه درلودله او د بلخ کرکټ په تړاو باندې مو مفصل او بشپړ معلومات راکړل. ډیره مننه. سلامت اوسئ.